بل طرف ته عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي د مؤمنانو مور ده. هغه فرمایي دا فکر مه کوه چې دا خو کوچناکه ګناه ده، ما دا کوچناکه ګناه وکړه. دا فکر وکړه نافرماني دې د چا کړې ده، دا فکر وکړه مخالفت دې د چا کړی دی. دا کوچناکه ګناه، دا جزئي ګناه، دا د رب العالمین هغه رب العالمین چې ته د آدم څخه وجود ته راوستلی او ته په نعمتو په احساناتو باندې سامبال جوړ کړی د هغه لوی رب العالمین مخالفت دی او د هغه بې امري ده. نو دا کوچناکه ګناه به بیا غټه وي او یو کوچنک نیک عمل دې ته بیا په سپکه مه ګوره. په یو کوچنک نیک عمل کې به د رب العالمین رضا رانغښتې وي، په یو کوچنک نیک عمل کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت رانغښتی وي. ځکه زموږ اسلاف، زموږ امامان لکه شیخ الاسلام امام مجدد الفسانی، امام ربانی رحمه الله فرمایي یو سنت طریقه تر ظلم هم بدعت و حسنه و بهتره ده. ولی په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ستا زړه کې قرار نیسي. خدا یو طرف دی چې ګناه ته به په سپکه نه ګوري، یو طرف یې دا دی چې نیک عمل به سپک نه ګڼي. صحیح ده، انسان عاجز دی، کمزوری دی، موږ تاسې د ګناه ښکار دی، انسان څخه ګناه کېږي، خامخا کېږي. خو چې کله د انسان څخه ګناه وسول بیا یې نو دا شیطان دښمني په کم کیفیت کې بیا داسې درته وایي یو جزي د خیر کار وي، ستا ورباندې وس هم وي، طاقت هم لري، د خیر کار هم وي، په دې پوهېږي هم چې ثواب لري، خو دا درته وایي شیطان چې یاره ګناوې دې ډېرې کړي دا به تا ته څه ګټه ولري. نه، جزي کار به یې خو رب العالمین به در سره راضي شوی، ماسې کار به وي، د خیر د کار څخه به ګام نه اړوي چې وس و طاقت دې پکښې و بس کوه. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله د شاه عبدالرحیم صاحب کیسه راخیستې ده. شاه عبدالرحیم صاحب د شاه ولی الله صاحب پلار دی. شاه ولی الله صاحب هغه انسان دی چې افغانستان، پاکستان، هندوستان، ایران ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو سرچینه د ده سره روانه ده. ماسې سړی نه دی، د تمامو علماو سندونه پر ده باندې ورځي. شاه ولی الله دهلوي رحمه الله، د شاه ولی الله دهلوي رحمه الله د پلار کیسه کوي. شاه عبدالرحیم صاحب، شاه عبدالرحیم صاحب را روان دی، په بغل کې یو بل سالک مرید هم ورسره دی، لوړ علما کې سوي دي. که یو ځای راغی باران سوی دی، بیا د دې ما د سپي کوټی، د سپي کوټی دلته په یو تولي کې بند دی، د دې خوا اوبه ورباندې وروان. شاه عبدالرحیم صاحب ورته وایي اوس که سړی دې ته فکر وکړي چې دا زما جامه وګوره او زما دا کیفیت وګوره او د سپي حیثیت وګوره، زه په سپي څه کار لرم، مړ دې شي. خو د اولیاو نظر دی، د اولیاو توجه د هغوی خدای نه کار ده. خدای ته تمه دا لرم چې په دغه عمل به رب العالمین را څه راضي شي. ولې دا خو د رب العالمین مخلوق دی، الله رب الجلال پیدا کړی دی. شاګرد یې وویل ورشه دا سپی د تولۍ سره خلاص کړي. شاګرد ته وسوسه، شاه صاحب چې د شاګرد په وسوسه‌توب پوه سو، بس یې ورته دا ستا کار نه دی، ګوره ګیر شه، خپله وارلی تولۍ ته وروولېدی او تر دې ځایه په خټو کې هغه د سپي کوټه یې را خلاص کړي. دا ولې؟ دا مقصد دا دی شاه ولی الله صاحب هغه انسان دی چې ما درته وویل چې تمام افغانستان او پاکستان او ایران او هندوستان ته د علم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو لویه واله ډله روانه کړې ده. هېڅوک حدیث نشي درسولی، سند یې پر ده روان دی. خو د دا دومره علم، د دا دومره کمال، د دا دومره ذکاوت سره سره بیا هم د رب العالمین طرف ته دومره توجه وه چې کېدای شي په هغه اعمالو به نه وي راسره راضي شوی رب العالمین، دغه عمل به راڅخه راضي شوی، کېدای شي په هغه عمل به نه وي راضي شوی. تاسو به نیکو اعمالو ته په سپکه نه ګورئ، په غټ سترګې به ورته ګورئ، کوچنک نیک عمل به یې کوئ، بیا خامخا به یې کوئ چې وس دې کار کوئ کوئ. د رب العالمین رضا پکښې پټه ده، د الله رب ذوالجلال هغه محبت پکښې پټ دی. یو کار کوچنی کار وي خو ته بې د زړه د اخلاص او د زړه د کومې وکړې، هغه به په تا کې انقلاب راولي، هغه به په تا کې اثر وکړي.